برېښنا د ژوند له هغو اړینو توکو څخه شمارل کیږي چې د کال په 4 فصلونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. هغوی چې د برېښنا څخه په ګټې اخیستنې اوړی یخ او ژمی ګرم تیروي، معلومه ده چې ډیر لګښت هم پرې راځي، خو بل یوازې د کمزورو خلکو لخوا ورکول کیږي. زورواکي او چارواکي چې تر ټولو ډیر لګښت کوي پر بل غوږ هم نه ګروي. همدا ده چې د وخت په تیریدو سره میلیونونه افغانۍ پرې راځي او همداسې پوروړي پاتې کیږي. بالاخره په ننګرهار کې د برېښنا ریاست له همدغو ادارو او اشخاصو په تنګ شو او د لینونو پر پرې کولو یې لاس پورې کړ چې ولسونه هم د ورته کړنې غوښتونکي دي. هیڅوک هم معاف نشي، که هغه رئیس وي، که هغه کماندان وي، که هغه والي، که هر څوک وي، دا د افغانستان حق دی چې باید هر سړی لاړ شي او خپل بیلونه په وخت باندې تحویل کړي، او که څوک یې تحویل نه کړي چې هر څوک چې هغه نه برکونه صاحب کته شي. دا د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر پورې اړوند میټر دی چې 14.4 میلیونه افغانۍ پوره وړی دی. موږ قتلینې نن عمومي حشر شروع کړو چې تاسو ګورئ، او نن چې دلته کوملین یا میټر قطع کړی دی، هغه د حاجي صاحب ظاهر چې 14 میلیونه یا 14.4 میلیونه افغانۍ قرضداره دی، دا موږ اوس دلته قطع کړلو. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی حاجي حضرت علي 14 لک افغانۍ، د ننګرهار ښاروالۍ ریاست 3 میلیونه افغانۍ، د ننګرهار کانال ریاست 200 میلیونه افغانۍ او د ننګرهار ولایت مقام 50 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي چې لینونه یې پرې شول. له دغې کړنې شیبه وروسته د رسنیو او برېښنا رئیس له سترګو پناه د ننګرهار ولایت مقام فیوز بیرته پورته شو چې برېښنا رئیس یې مخالفت وکړ. دا لومړی ځل نه دی چې د پوروړو لینونه پرې کیږي. دوی له دې کړنې سره مخکې هم مخ شوي دي، خو د ننګرهار برېښنا ریاست په دې نه دی توانېدلی چې بل پرې تحویل کړي. جلال یعقوبي، غرغښت تلویزیون، ننګرهار.